د پاکستان ملي امنیت سلاکار کابل ته سفر کوي. دا چې ولې پوره جزئیات په سوله ټي وي کې را سره وګورئ. سوله ټي وي تل ستاسو په چوپړ کې. د پاکستان رسنیو د راپورونو له مخې ټاکل شوي د دې هیواد ملي امنیت سلاکار معید یوسف د جنوري په 13 افغانستان ته سفر وکړي. که څه هم د پاکستان حکومت د نوموړي د دې سفر څرنګوالي په اړه معلومات نه دي خپاره کړي، خو ویل کېږي یوسف معید د ډیورن کرښې په اوږدو کې د وروستیو راپورته شوي لانجو د هوارۍ لپاره کابل ته سفر کوي. د پاکستان ډان ورځپاڼې لیکلي د پاکستان د ملي امنیت سلاکار به له یو پلاوي سره په افغانستان کې د بشري اړتیاو د ارزونې په دغه هیواد کې د بشري ناورین پر مخنیوي تمرکز وکړي. دغې رسنۍ ویلي چې هغه به د جنوري په 13 او 19 په افغانستان کې له طالب چارواکو سره وګوري. په ورته مهال طالبانو ویلي چې دوی به له یاد پاکستاني پلاوي سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ټرانزیټ افغانانو په ځانګړې توګه ناروغانو ته د ویزو او د افغان کډوالو په اړه په مهمو مسایلو خبرې وکړي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستاني ملیشو لخوا لګول شوي اغزن تارونه له منځه وړي وو چې د پاکستان چارواکو له غبرګونونو سره مخ شوي وو. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ سوله ټي وي چینل سره پاتې شئ. تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.